قدرمنو محصلین علومو زه په یو تاریخي شاهد باندې استدلال کوم. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر غزوات دي او په دې غزواتو کې حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل اشتراک کړی دی، په خپل قومنداني کړی. ډېر غزاګانې داسې دي چې ډېر جلیل القدر صحابه کرامو د هغې قومنداني کړی ده، قیادت یې کړی. ډېر صحابه کرام داسې دي چې هغه په قیادت باندې ډېر زیات مشهور دي او د بیلګه قائد په توګه تر نن او تر قیامت به هغه ثبت وي. خدایي خلکو په نوم باندې چېرته غزا نه ده نومول شوې، ان چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې غزا نه ده نومول شوې. هر غزا خپل نوم لري، دې د یوې غزا نه هغه ته وایي جیش اسامه، هغه لښکر د دې ځوان په نوم باندې نومول شوی دی، جیش اسامه. دلته علما یو خبره کوي هغه دا چې کله چې یو ځوان په خپل وخت کې د مسؤلیت احساس کوي، کله چې د امت یو ځوان په خپل وخت کې داسې یو کار ته مټران غاړي او داسې مسؤلیت ته وګي ورکوي چې په هغه کې ډېر پاخه خلک هم ناکامېدلی شي، نو بیا یې امتیاز همدا وي. په ټولو غزواتو کې تاسې وګورئ یوازې دغه لښکر د دغه ځوان په نوم باندې شوی دی. قدرمنو محصلینو دا په همدې دلالت کوي چې ځوان چې کله د مسؤلیت احساس وکړي بیا فوق العاده او خارق العاده کارونه را سرته رسولی شي.